خوست کې د افغانستان د کورني کرکټ د یو ورځنیو سیالیو تر ټولو لوی ایونټ یا لیست ای سیالۍ دوام لري. مسؤلین وایي دغه لوبې خورا خوندورې او جالبې دي. د کرکټ بورډ ویاند وایي 20 ځای توپوهنې ته برابر دی او ستر هدفونه پکې جوړیږي چې همدا د یادو سیالیو د لا خوندورېدو علت دی. خوندورې لوبې په دې لکه څنګه چې موږ لومړۍ لوبه ولیده چې ډېر ستر هدف پکې جوړ شو، نو کله چې په یو ورځنیو لوبو کې دومره وکټ بیټینګ ته جوړه ستر هدفونه پکې جوړیږي او هغه چیس کېږي، نو د لوبو خوند ورسره لا هم زیاتېږي. سبا ته هم همداسې هیله لرو د میسنک لوبه هم ده چې بیا هم د نن په څېر یوه خوندوره لوبه ترسره شي او د کرکټ مینوال ترې خوند واخلي. ورته مهال لوبېدونکي لوبغاړي هم دې سیالیو ته خوښ دي. دوی وایي لوبو ته چمتو دي او د خوست د آب و هوا ستاینه ځکه کوي چې پر وینایي سیالیو ته برابره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. په خوست کې چې د کنډیشن ویری ډیفرنٹ ده د کابل په پرتله، او د کابل نه چې T20 میچونه مو وکړه، شپږیزه مو وکړه، بیا فاینالیست شو، فاینال مو وګټه، دغه او د وډیا کرکټ ډېر فرق دی. نو د هغې کرکټ او د دې کرکټ فرق دا دی چې دې کې موږ 500 اوري او هغې کې 100 اوري، او په 500 اورو کې بیا 10 اوره پر بالري، نو هغه 10 اوره بالینګ کول په میچ کې ویریشن کول ډېر پکار دی، بالینګ سلو کول ډېر پکار دی. نو هماغه وجه چې مثال بالر ویریشن ښه وکړي، هماغه وجه چې کامیابیږي او ښه وکټ یې میډیا لري. سلامونه احترامات یقینا زموږ هم دغه ژوند دی او زموږ شپه ورځ کوشش کوو چې خپل د کرکټ کې ځان شامل وساتو. یقینا کېدای شي زما د مرکز ما ملګري وګوري، زما کورنۍ وګوري. ما الحمدلله د لوبو دپاره د دې نه مخکې شپږیزې لوبو دپاره ما ډېره تیاری کړی، خو بعضې وخت رزلټ ورکوي، بعضې وخت نه ورکوي. په د الله باندې شکرګزار یم چې الحمدلله دا اوس هم چې کوم رزلټ یې ورکړ دا ډېر زر ورکوي او انشاءالله کوشش لکه څنګه چې موږ سپین غره ټیم اول ټاس وبایله، خو زه خپل ټول کریډټ خپلو اوپنرانو ته ورکوم چې کوم بیټسمنان تللي دي هغوی ته ځکه ورکوم چې هغوی وکټ هم وساتله او هغه کوم بال چې شاینینګ و هغه هم تقریبا زوړ یې کړه، او میچ یې دومره اسانه کړه چې باقي مانده چې څومره بیټسمنان وو هغې وکولی شو په اسانۍ سره په دې پیچ باندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د خوست پر احمد ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې لیست ای سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 20 نیټه پیل شوې او تماشته د راتلونکي سپټمبر تر 6 نیټې پورې به دوام وکړي.